سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل مینوالو په مرکز سراباد ښار کې راځي چې وخت د خبرونه په مرکز سراباد ښار کې له خاریانو سره ثبت کوو راځي چې ورشو مینوالو دلته مې ورور ترڅنګ د دې نه پوښتنه کوو ورور نوم دی او د کوم ځای ضیاء الرحمن صافی ما او د اسداباد ښار یو تن اوسېدونکی صافی صاحب زموږ سره په خپرونه کې دوه برخې دي تیزې جملې دي او ذهني پوښتنې دي یاره وروره ما نه خو دا ذهني پوښتنه وکړه ذهني پوښتنه تور دی کارغه نه دی او الوزي مرغه نه دی دا څه شی دی دا به ګونګټی بله به هم د نه ذهني پوښتنه وکړم ټوله دنیا لیدلی شو خپل ځان نشي لیدلی دا څه شی دی ټوله دنیا شي لیدلی خو خپل ځان نشي لیدلی ډېر کم وخت لري دا به څه شی چې ټوله دنیا شي لیدلی خپل ځان نشي لیدلی دا سترګې دي مننه جنرال صاحب زموږ په خپرونه کې موږ سره دوه برخې دي تیزې جملې دي او ذهني پوښتنې دي غواړه کومه یوه ناول وپوښتو نو تیزې جملې دي بله کومه یوه ذهني پوښتنې دي تیزې جملې وکړه تیزې جملې تیزه جمله داسې ده که نه وایي ګرمه په ګرمۍ کې چې یخه پیریني وي او یخه په یخنۍ کې چې د چر ګرمه یخني وي دا به راته 5 پیره زر زر وي نه یو کاری ته به وي ګرمه په ګرمۍ کې چې یخه پیریني وي یخه په یخنۍ کې چې د چر ګرمه یخني وي ګرمه په ګرمۍ کې چې یخه پیریني وي یخه په یخنۍ کې چې ګرمه د چرګ مینوالو دلته مې یو بل ورور ترڅنګ دی د دې نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای نوم مې حمید الله دی او د کونړ ولایت اوسېدونکی کونړ ولایت کې د کوم ځای اوسېدونکی کونړ خو غټ کونړ دی د کونړ مرکز دویمه ناحیه څاګې ها ډاکټر صاحب زموږ سره په دې خپرونه کې چې دی دوه برخې دي تیزې جملې دي او ذهني پوښتنې دي ذهني پوښتنه بس جواب ذهني پوښتنه وایي د افغانستان هغه کوم ولایت دی چې ټکی نه لري چې ټکی نه لري لوګر ډېر ښه دویمه پوښتنه داسې ده وایي هغه څه شی دی چې ټوله دنیا لیدلی شي خو خپل ځان نشي لیدلی ټوله دنیا لیدلی شي خپل ځان نشي لیدلی سپوږمۍ نه سورې دلته مې ورور ترڅنګ د دې نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای نوم مې اکرام الله دی او د مرکز اوسېدونکی یم اکرام الله وروره زموږ سره په خپرونه کې دوه برخې دي تیزې جملې دي او ذهني پوښتنه دي کوم یو ځای نه وپوښتو بس دا ذهني موږ غوره ذهني پوښتنه یو دی په سلو سترګو ژړا کوي دا څه شی دی یو دی په سلو سترګو ژړا کوي زر به وي خدا براته زر زر وي تور تیل په توره تیګه ټول توی شو زر به تکرار تور تیل په توره تیګه ټول توی شو تور تیل په توره تیګه ټول توی شو زر تور تیل په توره تیګه ټول توی شو تور تیل تیګه ملګرو دلته مې یو بل ځوان ترڅنګ دی نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی د کونړ ولایت د شګل ولسوالۍ اوسېدونکی نوم دې څه شی دی شریف الله څه شریف الله زموږ د خپرونه کې دوه برخې دي تیزې جملې دي او ذهني پوښتنې دي وکړه کوم یو ځای اولو پوښتنه کومه چې کې اسانه نه وکم وی سپین دی واوره نه د وریخه لري ونه نه ده دا څه شی دی سپین دی خو واوره نه ده او ریخه لري خو ونه نه ده دا مرګ دی چې مرګ ولې ریخه لري ملګرو یو حاجي صاحب مې ترڅنګ د دې نه پوښتنه کوو حاجي صاحب نوم او د کوم ځای زه د اسداباد اوسېدونکی یم نوم مې عجیب ابراهیم دی عجیب ابراهیم حاجي صاحب زموږ سره په خپرونه کې دوه برخې دي تیزې جملې دي او ذهني پوښتنې دي کومه یوه راته جواب دی پوښتنې خو مې یو هم نه دي یادېږي تیزه جمله راته وي جملې څه خبره نه ده جمله څه شی دی لکه د خدای بنده ګرمه په ګرمۍ کې چې یخه پیریني وي او یخه په یخنۍ کې چې د چر ګرمه یخني وي دا به راته 5 پیره زر زر وي نه شم ویلی لکه زه ښه یوه ټوکه راته وکړه ټوکې خو نه یم مننه
ملګرو دلته یو بل ځوان ترڅنګ دی، د دې نه پوښتنه کوو. ځوانه نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم مې عبدالله د کلالې اوسېدونکی. عبدالله زموږ سره په خپرونه کې دوه برخې دي، تیزې جملې دي او ذهني پوښتنې دي. کومې ورته جوابوي؟ ذهني پوښتنې. هغه څه شی دی چې سوری نه لري؟ قبر. قبر قبر کې خو ټول سوری سوری. لا پاتې برخه. نور نوم یاد نه کړم. په تور تیل په توره تیږه ټول توی شو، دا به راته 5 پیره زر زر وي. تور تیل په توره تیږه ټول توی شو زر زر. وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم یې شفیع الله د مرکز اوسېدونکی یم. شفیع الله جانه زمونږ یو خپرونه ده، راځئ چې وخاندو خپرونه. په دې خپرونه کې زمونږ سره تیزې جملې دي او ذهني پوښتنې دي. غواړئ کومې ورته جواب کړي؟ نو ستا چې کومه خوښه زما چې کومه خوښه وي. ګرمه په ګرمۍ کې چې یخه پیریني وي او یخه په یخنۍ کې چې د چرګ ګرمه یخني وي، دا به راته 5 پیره زر زر وي. ګرمه په ګرمۍ کې یخه پیریني وي او یخه په یخنۍ کې ګرمه د چرګ یخني وي. ګرمه په ګرمۍ د چرګ ګرمه یخني. مینوال یو بل ځوان مې ترڅنګ دی، د دې نه پوښتنه کوو. وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه نوم مې نور محمد دی او د مرکز اوسېدونکی یم. ها وروره زموږ څه په خپرونه کې دوه برخې دي، تیزې جملې دي او ذهني پوښتنې دي. غواړئ کومې ونه وپوښتو؟ بس ستا خوښه ده. د افغانستان هغه کوم ولایت دی چې ټکی نه لري؟ د افغانستان ټکی نه لري؟ ولا څه ښځه ته راته یوه ټوکه وکړه، یوه ټپه راته یوه. نه راځي راته هېڅ هم درته نه درځي. مینوالو یو بل ځوان مې ترڅنګ دی، د دې نه پوښتنه کوو. وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ زما نوم شفیع الله مروري وي. شفیع الله جان زمونږ خپرونه ده، راځئ چې وخاندو. په دې خپرونه کې زمونږ څه دوه برخې دي، تیزې جملې دي او ذهني پوښتنې دي. کومې به راته جواب وکړي؟ تیزې دغه تیزې جملې. تیز. تور تیل په توره تیږه ټول توی شو. تور تیل په توره تیږه ټول توی شو. زر زر. تور تیل په توره تیږه ټول توی شو. 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 مینوال یو بل ځوان مې ترڅنګ دی، د دې نه پوښتنه کوو. وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم یې یحیی دی او د کونړ مرکز اوسېدونکی. یحیی جان زموږ څه په خپرونه کې دوه برخې دي، تیزې جملې دي او ذهني پوښتنې دي. کومې به نه وپوښتو؟ ذهني پوښتنه وکړه. تور دی کارغه نه دی، الوزي مرغه نه دی، دا څه شی دی؟ تور دی کارغه نه دی، الوزي مرغه نه دی. زر به جواب وي. نه پوهېږم. مینوالو په اسداباد ښار کې زموږ خپرونه همدومره وه. ډېرو ملګرو پوښتنه کوله چې کومې پوښتنې تاسو کوئ دا په اخره کې جواب کوئ. زمونږ لومړۍ پوښتنه وه هغه څه شی دی چې تور دی کارغن دی والوزي مرغه نه دی، هغه چې و ګونګټه ده. او دویم پوښتنه دا وه هغه څه شی دی چې یو دی په 100 سترګو ژړا کوي، هغه چې دی اسمان دی. دریمه پوښتنه زموږ داسې وه هغه څه شی دی چې سپین دی واوره نه ده او ریښه لري ونه نه ده، هغه چې دی هغه غاښ دی. څلورمه پوښتنه داسې وه هغه څه شی دی چې سوری نه لري، هغه چې دی نور دی. زموږ پنځمه پوښتنه داسې وه افغانستان کوم ولایت دی چې ټکی نه لري، هغه چې دی وردګ دی او لوګر دی. د نورو داسې ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خدای پامان.